دا حجرې ټي وي ته د نستاریک رپورټ دی. د افغانستان د پاره د امریکای امداد نگراني ادارې ویلي چې په هغو اربونو ډالرو چې کومې د افغانستان د پاره مختص شوي په هغوی د طالبانو هیڅ حق نشته، ځکه چې د افغانستان حکومت لا چا تسلیم کړی نه دی. یو تازه رپورټ جاری شوی دی چې په کوم کې سپیشل انسپیکټر جنرال فار افغان ریکنسټرکشن ویلي د ټرمپ انتظامی او کانګرس په دې خبره غور شروع کړی دی چې کومې 4 بلین ډالر د افغانستان د پاره مختص شوي وي هغه واپس د امریکای خپل تحویل کې واخلي. په کال 2022 کې امریکای د افغانستان بانک 3.5 ارب ډالر منجمد کړي وي چې کومې په سویس بانک کې د افغان پیپل فند په نامه یو اکاونټ کې جمع کړي وي. اوس هغه پیسې 4 بلین ډالر ته رسیدلې دي. د فند نه خو د افغانستان عوام ته څه بره راست مالی امداد نه دی ملاو شوی، خو د دې غټ مقصد د افغانستان معیشت مستحکم ساتل دي. امریکا وایي چې طالبان غواړي چې دغه فند حاصل کړي، خو طالبان څه قانوني حق نه لري چې دغه فند ورته ملاو شي، ځکه چې طالبانو حکومت لا چا تسلیم کړی نه دی. د دې په رد عمل کې افغانستان وزارت معیشت ویلي چې د افغانستان تقریبا 9 بلین ډالر منجمد کړي شوي دي او په کار دی چې هغه واپس د افغانستان مرکزی بانک ته منتقل شي. دا رپورټ هغه نه بعد جاری شو کله ټرمپ د نوي ورځو لپاره ټول غیر ملکی امدادونه معطل کړل. د رپورټ مطابق امریکای د اقوام متحده ادارو په ذریعہ په افغانستان کې 3.1 ارب ډالر خرج کړي دي. په دې رپورټ کې ویلي شوی چې د امداد په وجه افغانستان معیشت مستحکم او په افغانستان کې د قحط خطر ودرېدو. طالبان د امریکایانو د یرغمل کولو، د ښځو حقوق ختمولو، په میډیا پابندۍ لګولو او دهشتګردو ته محفوظ ځایونه ورکولو نه منې نشول. نو امریکا په خپل رپورټ کې دا وایي امریکای خو د افغان خلکو مرسته جاري ساتله، خو د طالبانو طرف نه د هغه مثبت نتایج رانغلل. دا حجرې ټي وي ته د نستاریک رپورټ و.